د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د وړمې شپې د خونړیو هوایي بریدونو په تړاو د دغه وزارت لخوا احضار شوی او د افغانستان د هوایي حریم د نقض او د ملکی وګړو د کورونو د هدف ګرځولو په غبرګون کې ورته د افغان واکمنۍ رسمي اعتراض لیک سپارل شوی دی. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د وړمې شپې د خونړیو هوایي بریدونو په تړاو د دغه وزارت لخوا احضار شوی او د افغانستان د هوایي حریم د نقض او د ملکی وګړو د کورونو د هدف ګرځولو په غبرګون کې ورته د افغان واکمنۍ رسمي اعتراض لیک سپارل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ وروستي هوایي بریدونه د نړیوالو قوانینو، بشري اصولو او د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقض بللی او په کلکه یې غندلي دي. یاد وزارت ډیره کړې چې پاکستان په تیرو کلونو کې څو ځله د بې اساسه ادعاو پر بنسټ د خپلو امنیتي پیښو پړه پر دوی اچولې ده. بلخوا د پاکستان له لوري د هیواد پر بیلابیلو ولایتونو د پرله پسې هوایي بریدونو او د ولسي افغانانو د مرګ ژوبلې په تعقیب په هیواد کې دننه ګڼو افغانانو یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان د سفارت د سمدستي تړلو غوښتنه کړې ده. افغانان وایي د پاکستان سفارت داسې مهال په کابل کې خپل عادي فعالیت ته دوام ورکوي چې پوځ یې په خپلو بریدونو کې بې ګناه افغانان، ښځې او ماشومان وژلي دي. د دوی په وینا یاد سفارت په عملی توګه هیڅ ډول قونسلي خدمتونه او په ځانګړې توګه د ویزو خدمتونه هم نه وړاندې کوي او تګ راتګ ورته بند شوی دی. خو د دومره سختو بریدونو سره بیا هم پرانستی دی. اعتراض کوونکي افغانان له افغان واکمنۍ غواړي چې د دغو تیریو پر وړاندې یوازې پر احضارولو بسنه ونه کړي او د هیواد د عزت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو لپاره خپل پریکنده او رسمي دریځ روښانه کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو